السلام علیکم مرګرو زه دې ټیم کې تاسو سره پراز وایم د محاتب ما څنګه تاسو ته پته ما مخکې ویډیو کړی دا د ناظم په باره کې نو هغه ناظم هلته ډېر زیات کارونه کړي کلي کې او د دا لار نه بخ کړي دا لار تاسو ته ښکاري مرګرو دا نیغه تغبې ته وته په دې خلک پیاده ځي نو دې باره کې به تاسو ته پوښتنه کوم چې دا دومره لار تاسو ولې پرېښه ځکه چې په دې ډېر خلکو ته زیات تکلیف دی ځکه چې دا خلک تغبې ته روان دي نو ګاډو باندې نشي پیاده روان دي ناظم نن ته پوښتنه کوو نو تاسو موږ سره اوسئ مرګرو دا ټولې موټر سایکلې پکې راخطا دي دا ګوره داسې لار ده تاسو په خپله سوچ وکړئ دې لار ته پېښو ډېره زیاته خرابه لار ده نو دې پکې لاکبان هم نیسي نو مرګرو تاسو دغه دا اړینه یو پېښو دا نیغه هغه تغبې ته تللې ده او دا ټوله ډېره زیاته خرابه ده ځکه ټول خلک وایي چې دا رمانه دې لار ده اصول السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام ناظم صاحب د ټول نه اوله ته دې ووایي چې تاسو ما سره دې لار واده کړی چې دا لار به پخو دا لار ولې پخه نه شوه نو تاسو ته خو پته چې ما کارونه ډېر کړي کلي کې او نور فنډ نه دی راغلی نو زه به دا کارونه څنګه کړم جی ستاسو خبره ټیک ته تاسو کلي کې کارونه کړي خو تاسو دې لار باندې ډېر زیات تکلیف دي نو زه دا کم از کم دا زمینداران ټول تکلیف دا لار به ته پخه کړي پخه به ان شاء الله اول چې فنډ راشي اول به زه ګاډي کې ټیرونه اچوم نو دکه خو دکه ټیرونه تاسو لومبي ګوره خپل ګاډي ټیکې ګاډي والا یې کې ګرځې نو بیا وروسته زمین کارونه کوئ تاسو خبره اورئ که نه جی چې زه بهر راوتی یم دلته ما ته پته نه لګي چې لارې پخې دا نه پخې چې زه ګاډي کې ټیرونه واچوم زه به په لارونو باندې ګرځم نو صحیح ده هغه خو ټیک ته ستاسو خبره زمانه هم خو ګوره تاسو لومبي خپل ګاډي ماډي پکې سټ راسېږي نو کم از کم ګوره که ناظمیني شو یا بل چاله ورکې مړه دا تاسو څه مړه ته یې واده نه بس